عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ تیریدل د کعبه شریف پر خوا باندې چې ګور یو سړی دی د کعبه شریف په استارو او په پوش باندې ځان را پیچلې ده او ورته وایي چې اسألک بحرمت هذا البيت ان تغفر لي یا الله پاک دغه بیت الله شریف پر روی باندې د دې بیت الله شریف په عظمت باندې د دې بیت الله شریف کعبه شریف پر لوی باندې ما ته مغفرت وکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پښتنه وکړه ځینې چې دا الله بنده سل بحرمتک فإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة هذا البيت اے سړیا ته د کعبه شریف په توفیل او په حرمت توسل مغواړه بلکې د خپل ځان په حرمت او په توفیل سره توسل وغواړه ولی ځکه چې ستا حرمت او د ستا عزت ستا جاه د الله جل جلاله په نزد د کعبه شریف تر عزت او تر جاه ډیر دی بار بار ما د خبره کړې ده چې د یو مؤمن مسلمان عزت او ابرو او د هغې ته درناوی کول هغه در کعبه شریف هم زیات ده یعنی کعبه شریف څومره قدر لري څومره عزت لري څومره لوړ دی خو د مؤمن عزت تر کعبه هم لوړ ده دغه شانت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا هغه صحابي فرمایي هغه انسان وان لي ذنبا عظیما اے د الله پیغمبر ما ډیره لوی ګناه کړې ده ډیره غټه ګناه مې کړې ده نبی علیہ السلام ورته وایي چې ما ذنب کوستا ګناه څه شی ده تاسو کړی دي چې د کعبه شریف په پوش باندې د ځان رانغښتې دی او دعاګانې غواړي چې خدای پاک د کعبه شریف په برکت باندې ما ته مغفرت وکړي هغه وایي چې ان لي مالا كثيرا وان ماشيتي كثيره وان خيلي كثيره اے د الله پیغمبره زما مال او دولت به تر حد زیاتو تر حساب تیرو او زما مواشي ډیرو یعنی چارپایان ما ډیر درلوده او زما اوشان ډیرو اسونه مې ډیرو څونه مې ډیرو هر څه مې زیاتو ولكن الرجل اذا سالني شيئا من مالي فكأن شعلة من نار تخرج من وجهي ويو څوک چې برالی زما څخه به د مال غوښتنه کول زما څخه به صدقه غوښتله زما څخه به دنیا غوښتله وای زه به داسې سخت ورته په غوسه سوم لکه زما د مخ څخه چې د اور بدسرکه ورته راوځي داسې به ورته په غوسه سوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره څه ورته وایي تنحى عني يا فاسقو لا تحرقني بنارك اے فاسقه لري سزما د طرف څخه لري سزما د مخ څخه اے فاسق انسان خپل په اور باندې ما وجنه خپل په اور باندې ما هلاک کوم مې سوځوا والذي نفسي بيده لو صمت 1000 عام وصليت 1000 عام ثم مت لئيما لاكبك الله في النار الله رسول قسم خوري چې قسم می دی وی د هغه ذات په جلال باندې چې د چا په قدرت کې زما روح دی کچېرې ته یو کال زر کال روژه ونیسې او زر کال لمونځ وکې ته به مړې بدبخته تا ته به الله رب العالمین عذاب په اور کې درکوي په جهنم ته دی اچوي نو انسان دا لوم شوموالی دا انسان چې شوم وي دا شوموالی د کفر څخه دی او کفر په اور کې ده سخاوت بیا د ایمان څخه دی او ایمان چې دغه په جنت کې ده